اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو ورونو خويندو السلام علیکم. ټول ستړي مشي. پرون د پیښور په خوشا کلو کې چاپیرچل کې د سیمنه چې یو وړخته چاپیره د پولیو د ویکسین د وجنه ماشومانو ته چې دینو سب ریاکشن د زړه خرابېدو او دغه تکلیف راپورته شو. حکومتي چې زه به ته د پنجاب هغه فکري دلالانو وایم، هغه وایي چې دا ټول چې دی نو دا افوا وه او خپل څه خلک یې د ډرامې په توګه په دغه کې اسپتالونو دغه کې ننوستي وو. سیاسي نورو ورکرانو پکې د ځان نه څه نه څه اچولو کوشش کړی و. نو هغه څیزونه دی راوچت کړي دي او عوامو ته ښایي چې یاره دا خو یو ډرامه وه. زمونږ د ډاکټر خان تحریک ملګري په اسپتالونو کې موجودو، دا په خپلو سترګو په خپل د موبایلونو په کیمرو یې چې دی نو دا کتلي دي او ځان سره چې دی نو هر څه ریکارډ کړي هم دي. دا دوی وایي چې یاره د پولیو دغه د وجې نه چې دی نو ریاکشن ممکن نه ده. نو دا د فکري غلامۍ او دلالتوب یو حد دی چې ډرګ وي، دوایي وي، ریاکشن به خامخا ممکن ده، ساید افیکټس خامخا ممکن ده. دا ممکن نه ده چې یو شی چې دی نو دا مونږ دا نه وایو چې یاره هغه چې دی نو پوټنټایز حالت کې دی چې هغه خو څه ریاکشن نه لري. ته دا کوم چې دغه دي پولیو ویکسین دی یو څو وخت لږ وخت لپاره په ګرم حالت کې کېږده او بیا یې اوس که چې تا ته اندازه وشي چې څه حالات دي جوړېږي. نو پښتنو وروڼو پکار خو دا وه چې دې ظالمانو چې دی نو د هغه خلکو خلاف ګام پورته کړی وی او هلې ځلې کړی وی چې د چا د لاسه دا کار شوی و، د چا د غلطۍ د وجې نه چې دی ماشومانو ژوند ته خطره لاحق شوی وه. دوی الټه چې دی نو د بعضې خودساخته ډرامهکارو او سیاسي ورکرانو هغه ډرامې راونیوي او اصل حقایق چې کوم وو د هغې د پټولو کوشش وکړو. د پاکستان میډیا خو ښکاره خبره ده چې بس د فحاشت دپاره آزاده ده، نور چې دی نو د نور څه دپاره چې دی نو هغه د هغې ازادي هسې برای نام ده. مونږ د دې نه انکار نه کوو چې ډېر خلک اکثر خلک پکې د یېرې نه خپل ماشومان راوستي وو، اکثر خلکو پکې د یېرې نه خپل ماشومان راوستي وو. دې نه مونږ انکار نه کوو. مونږ چې دی مونږ د ډاکټر خان تحریک ملګرو چې دی نو کوم کار خپل کړی وو هغه یو د یو ښه پښتون غړي په توګه وو چې د خلکو مرسته وکړي، د خلکو چې دی نو هغه خلکو ته د لاسه ورکړي. که د دوایي د چاته چپ کولو ضرورت و هغوی ته دوایي راوړی شوې ده، ستنې راوړی شوي دي. اسپتال خلک چې دی نو هغه د یارې نه یا د بل څه د وجوهات نه غلي شوي وو، شاته شوي وو. زموږ ملګرو کار کړی دی او کار یې هم داسې نه دی کړی چې په هغه وخت زما په خیال چې د حکومت خلاف یې پراپیګنډې کولې، دغه یې کولې. د زړه د خلاصه یې د خلکو د لاسه جوړوله، زړه یې جوړولو، د خلکو چې کم ضرورت و په بعضې وخت کې چې دی نو که یو مثلا نم وي او د هغې یو مسلې حل دپاره سړی د زړه جوړولو دپاره څه ایکټ وکړي، څه ګام پورته کړي، نو هغه هم په ښې کې راوستل پکار دي، نه چې په بده کې. خو د بده مرغه زمونږ په دې خاوره چې کوم د پنجاب فکري دلالان دي هغه چې دی نو الټا په د خلکو زړه جوړولو په ځای باندې د خلکو نفرتونه نور راوچتولو کوشش کوي. هغه کوشش دا کوي چې یاره خلک چې دی هغه نور هم نفرت طرف ته لاړ شي. پکار خو دا وه چې د چا نه په دې معامله کې اوسه پورې ولې دا کار نه کېدو چې خلک راوچتېدل او دغه کېدل. په یو ورځ باندې دومره چاپېرچل کې
که بډبیره کې شوي دي نو په 400 کې د 400 او د بډبیرې په منځ کې چې دی نو یو اړخ او بل اړخ په منځ کې پکې ټول پېښور دی. مسله دا ده چې د دې جوړ تلل پکار دی چې آخر شوي سو آخر څه داسې شوي وو ځکه چې په افوا کې په دغه کې چې دی نو ماشوم خو یو ډېر دغه څیز وي څونه ماشومان به ته چې دی نو دغه کې هغه به ډرامې ته راوړي. د دې امکان نشته دی چې بعضې سیاسي ورکرانو د دې نه فایدې اخیستو کوشش کړی دی. خو که تاسو وګورئ نو څومره ماشومان چې پرون اسپتال ته راغلي او بې حده طبیعت به خراب و شونډې به شنې شوي وي تاسو ته اندازه نشته دی چې تاسو هغه خو خیر دې خلکو څه وکړل دې خلکو د هغوی زړه جوړ نه کو دوی خلکو د هغوی زړه نورم مات کو هغوی نورم زړه تکلیف کوي چې هغوی ته خو پته نه کنه چې د هغوی بچي سره څه کېدل. که تاسو ډېر هم وایئ چې یاره دا پلان کې چې دی نو دا داسې کړي دا داسې کړي دا داسې کړي سیاسي ورکران به خپلې لوبې کوي خو دا ټول خو سیاسي ورکران نو کنه دا ټول ماشومان خو د سیاسي ورکرانو راوستي خلک نو کنه. تاسو به نه لیدلي زنانو خپلو بچي راوستل نور خلکو داسې ریړو والا دغه والا تاسو ته اندازه نشته. په دې حال کې چې دی نو دا نو په کار چې یاره الټه چې دی تاسو چې دی هغه کسان چې آخر وجوهات سره پیښ شوي د هغې په ځای باندې تاسو چې دی نو د مور پلار خلاف چې دی نو اوس هغه پراپیګنډې شروع کړو چې دا ټول ډرامې کولې او دغه هغه یو قسم له دروغې وي. نو داسې ده چې نفرتونه خلک نه جوړوي. په دې وخت کې زه وایم چې حکومت چې دی دا د خپلې ناپوهۍ د وجې نه نفرتونه جوړوي لګیا دی. د پنجاب دلالان چې دی نو هغه په خپله دلالۍ کې دومره وروتي دي چې د دې نه انکار کوي چې یو ډرګ چې دی هغه اړو سایډ افیکټ لرلی نه شي. چې ډرګ وي دوی وي هغه بس هغه سایډ افیکټس خامخا لري. بهتر بدای چې تاسو د دې واقعه کې چې څومره سرکاري اهلکار د پولیو اهلکار څومره چې دغه ککړ دي د دې خلاف اکشن اخیستل لازم دي. که داسې ونه شوه نو ستاسو خلاف به اکشن بیا عوام اخلي او دا به ګورئ ډېر سخت اکشن وي. بهتر بدای چې د دې ډرامو نه تاسو کلار شئ چې د سیاسي ورکرانو جوړو شوي ډرامو کې تاسو روچتې کوي او د ټول 15,000 او 6,000 ماشومان چې کوم دغه شوي دي هغه ټوله ډرامه تاسو جوړه کوي. تاسو به کتلی وي چې ډېر داسې کارونه کیږي په هغې کې خپل سیاسي مقاصد هم اوچتوي خلک د هغې نه تاسو هم خبر یې مونږ خبر یو. خو د ډېرو خلکو د اکثریت په دې کې سیاسي څه دغه نو. ډاکټر خان تحریک ووټ غوښتونکې سیاسي پارټي نه ده. ډاکټر خان تحریک چې څه ولیدل هغه په مخامخ چې دی خلکو ته ورسول دام نه چې تشي چې دی نو موبایلونه لاس کې نیولي دي. د الله کرم دی چې څومره که چاته زړه ښه کېدو دپاره د یو ستنې د یو دغه ضرورت و د لاسې ضرورت و هغه هم ورکړی دی په خپل خرچ باندې چې دی نو ډېر. زه خو به دا ونه وایم چې په خپل خرچ ځکه چې زمونږ جیب د پښتون قوم جیب دی او انشاءالله چې څه مو وس وي هغه به د پښتون قوم دپاره کوو. نو ډېر څه وشول په دې کې زما په خیال چې د هغه څیزونو ذکر نو پکار چې یاره دې پلانو پکې داسې کړي دي هغه څه کړي دي. صحیح ده چې سیاسي ورکرانو به پکې خپل هغه دغه خرڅ کړی وي هغه په هره معامله کې ممکن وي. خو د دې دا د ماشومانو مسله ده دا په غور چې دی نو د دې دغه وکړي. مونږه ستاسو خلاف چغې نو باسو مونږ د بل خلاف چغې نو باسو. د دې کوم چې دې معامله کې چې څومره خلک ککړ دي دا د ماشومانو مسله ده. په کار ده چې دا ستاسو د حکومت طرف نه ستاسو د مشرانو طرف نه دا مسله دې طرف ته غور وکړی شي چې آخر په دې کې څوک ککړ دي دا څه وجه وه چې داسې وشول. 10 کسانو به دروغ ویلي وي 20 به ویلي وي 100 به ویلي وي 1000 به ویلي وي 2000 به ویلي وي 15,000 ماشومان چې دی په یک مشت دروغ نشي ویلی. د دې ټولو کورنۍ په یک مشت دروغ نشي ویلی. د دې شاته چې دی نو چې کوم عناصر دي
کم وجوهات دي کم غلطیانې دي هغه راویستل پکار دي. دا ستاسو د دغه دپاره بهتر ده، ستاسو د حکومت دپاره بهتر ده. په دې کې دې نه ډرامه مه جوړوئ. که دې نه تاسو ډرامه جوړوئ نو دا شی به چې دی نو دا به غلط طرف ته لاړ شي. څوک هم دا نشي ویلی چې یو ډرګ به وي هغه به سایډ افیکټ نه لري، یو دوایي به وي او هغه به چې دی نو الټا اثر نه لري، هغه به څه دغه نه لري. دا ممکن نه ده. بیا هم زه د ټولو پښتنو ته دا کوم چې دا د ماشومانو د ژوند او د صحت مسله ده. په دې کې چې دی نو نه ډرامه بازو ته ډرامې پکار دي پکار وي او نه چې د حکومتي اهلکارو ته دا دې ته یکسر دروغ ویل پکارو. مونږ چې دی نو د دې نه انکار نه کوو، بیا هم زه وایم چې موږ د دې نه انکار نه کوو چې بعضې خلک د یرې نه راغلي وو، ډېر خلک د یرې نه راغلي وو، خو یره هم څه کتلی کېږي. نو ډېر څیزونه چې دي د هغې تدارک پکار دی، نه چې الټه چې دی نو د خلکو هغه زړونه مات شي، د زړونو د جوړولو کوشش وکړي، زړونه چې دی نو هغه. او سیاسي ورکرانو ته به زه په دې دغه وکړم چې خدای ته وګورئ، د قوم د ماشومانو او خاص کر د ماشومانو د صحت او ژوند په معامله کې چې دی، د تعلیم په معامله کې، دې په معامله کې چې د خپلې پارټۍ او د سیاسي دغه نه چې دی نو دا لږ ډډه وکړئ، د سیاسي ډرامه بازونه ډډه وکړئ، د هغه د ټول عمل چې دی هغه مشکوک کوي. مونږ تاسو ته خواست کوو چې ستاسو چې کوم سیاسي دغه دي هغه غوښتي دي پلانې دنګړې، که تاسو د خپلې پارټۍ دپاره کم محنت کوئ هغه بیل شی دی، هغې کې د ماشومانو صحت او تعلیم مراولئ. زه یم چې بیا به زه حکومت ته او د دې نمایندګانو ته وایم چې د پنجاب په دلالۍ کې دومره مه ورپروزئ چې تاسو دې نه انکار وکړئ چې یو دوی چې دی نو هغه ریاکشن نشي، الټه تاثیر نشي کولی، هغه سایډ افیکټ نه لري. نو لږ د زړه د خلاصه چې دی نو دې طرف ته غور وکړئ او په دې کې چې کوم هم غلطي شوې ده په هغې په جار باندې هغه واخلئ او د خلکو زړونه ټیک کړئ، ځکه چې دا معامله چې دی نو دلته ختمه نه شوه. زه وینم او نفرت ورځ تر ورځه وخت تر وخته زیاتیږي. نو یو لوی شر به ترې جوړ شي. که پولیو چې دی د پولیو ویکسین چېرته د فایدهمند دي نو دې ته به نقصان ورسي ستاسو د دې لهجې د وجې نه، ستاسو د دې دغه د وجې نه، که تاسو داسې د خپلو خلاف خو چې دی نو تاسو لاس نه اوچتوئ، خپلو خلاف خو تاسو خبره نه کوئ چې د چا نه چې غلطي شوې ده، که څه شوي وي، چار څه شوي دي. خو چې کوم دغه سیاسي پارټو کومه ډرامه کړې ده یا څه دغه څه ډرامه مو وغیره کړې ده هغه تاسو راوچتوئ او هغه ټولو خلکو زړه به دعوې به کوئ چې کوم په هغې کې د زړه د حقیقت کې هغوی ته نقصان شوی دی یا هغوی ته تکلیف ورکړی شوی دی. نو بهتره به دا وي چې تاسو چې دی د پنجاب دلالۍ نه راوځئ او د زړه د خلاصه چې دی نو هغه د دې د پښتنو ماشومانو د دې صحت او دغه د ژوند فکر وکړئ. نو یو ځل به بیا ووایم چې دواړو طرفو ته، که حکومتي دي که اپوزیشن کې سیاسي پارټیانې دي دغه دي ورکران دي، خدای ته وګورئ د ماشومانو په صحت ژوند او تعلیم کې چې دی نو خپل ځان ته که شی مه وهئ، مننه به وي. والسلام، الله پامان.